دوکان دی چې هغه د شپې راځي شوې ده او ټوټلی چې په دې کې څه موبایل دي څه کم د موبایل سامان دی غونډ شوی دی او د دې حادثې چې کوم دی موږ صدر صاحب او د بازار څومره ګڼې مشران دي ولاړ دي یو کامران دوکان و چې په هغې کې د لکونو روپو سودا وه او هغه بېګا حادثاتي طور باندې چې کوم دی نو اور لګېدلی دی نو هېڅ معلومات نه کېږي چې د څه نه لګېدلی دی بجلۍ نه لګېدلی د څه وجوهاتو نه یا چوکیدار پوه شوی دی هغه راغلی دی خو په هغې کې چې کم سامان مامانو نو هغه پاک شوی دی انتظامیه هم ولې د شپې راغلې ده او د ده چې کوم دی ډېر لوی نقصان شوی دی په دې حالاتو کې چې دا نن کم حالات دي کومه بېروزګاري ده او کومه ګراني ده نو په دې حالاتو کې چې د یو سړي دوکان وسوځي نو د هغه داسې شه لکه چې دی د ماښام چې کوم دی باچا او سار دی فقیر شو خو زه ډېر افسوس په دې خبره کوم چې زمونږ د سرکار سره د سوو په باره کې چې کوم دی نو هېڅ پروګرام نشته په کار خو دا ده چې به د یو سړي دوکان وسوځي د یو سړي کور وسوځي نو په کار دا ده چې سرکار هغه راشي او باقاعده د هغه سټیمیټ ولګوي چې بهی ستا څونه تاوان شوی دی چې هغه ولې ورکړي نو د بده قسمته دغه سیسټم چې کوم دی زمونږ تېره پیره هم دوکانونه سوي وو په دې لاندې مارکیټ کې ډیګۍ مارکیټ کې هغې کې هم موږ ډېرې منډې ووهلې او موږ ټول رپورټ ویوړو خو په هغې کې موږ ته هېڅ قسمه مراعات یا د هغې څه تاوان میلاو نه شو دا اصلي مارکیټ کې هم دوکانونه سوي وو د هغې هم تر اوسه پورې تاوان نه دی میلاو شوی نو زه د خپل طرفه د سخاکوټ بازار د صدر په حیث باندې زه صوبایي حکومت ته دا اپیل کومه چې مهرباني وکړئ وروره د دې دپاره خامخا تاسو یو قانون جوړ کړئ چې به دا خلک به څه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن زموږ په سخاکوټ بازار کې دا واقعیت شوې ده په دې کې دا دوکان شوی دی زموږ د دوکاندارو بحیثیت د یو دوکاندار او بحیثیت د دوکاندارانو د نماینده تنظیم د تاجر برادرۍ د طرفه ملکن ټریډ ایسوسیشن د طرفه زموږ دارونه هم راغلي دي او مونږ د دې خبرې انشاءالله د دوی سره دا پوره هغه یقین دهاني ورکوو دوی ته چې انشاءالله مونږ تاسو سره په ولاړ یو په دې موقع باندې چې کوم نقصان شوی دی د هغې ازاله خو ممکن نه وي خو بهرحال د خپل دوکاندار او د خپل ورور د حق د تپوس دپاره به انشاءالله مونږ هر قسمه هلې ځلې کوو الحمدلله په دې خبرو باندې مونږ پوهېږو ځینې خلکو داسې خبرې وکړې چې یاره مطلب دا هلته چې یاره مونږ ته خپل حق نه میلاوي څوک په خپل حق د اوسه پورې څوک پوه نه دي چې څوک خپل حق څنګه اخلي نو په دغې بنیاد باندې چاته پته نشته چې کمپنسیشن په څه طریقه زه د خپل ورور د خپل دوکاندار ورور وکړم او هغه غټه خبر په هغې کې الیکټریکوالی دی جاهلیت دی نو مونږ ته د خپل حق پته وي نو مونږ به د خپل حق تپوس بیا کولی شو نو دې وجې نه ما دوکاندار ورور ته هم درخواست وکړو چې ته فی الفور هلته خپله روزنامچه باندې رپورټ وکړه هغه مونږ هغې دپاره ولیږو انشاءالله زه پوره تسلی سره دا خبره کوم چې د ده د نقصان چې څه دغه دا به انشاءالله مونږ دې ازاله کوو د هغه مونږ په یونټي په سطح باندې کوو د رورۍ په سطح باندې کوو که زه د حکومت نه څه اخیستی شم د هغې سطح باندې به کوم فی الوقت په دې وخت کې زه 5000 روپۍ د خپل طرفه د تاجر برادرۍ د طرفه د خپلې رورۍ د طرفه 15000 روپۍ اعلان کوم د ده لپاره 15000 روپۍ به انشاءالله او باقي به زه چڼګه دا کوم سوال کوم ټولو دوکاندارانو ته درخواست کوم چې د خپل وس مطابق روپۍ 10 روپۍ 15 روپۍ موږ انشاءالله چنده به کوو او د دې لپاره به انشاءالله چې د څه هلې ځلې د ده دا کمي دا به انشاءالله په خپل دغه باندې پوره کوو بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې دا واقعه شوې ده او څنګه چې زموږ د مشر ورور وي نو انشاءالله د حکومتي سایډه چونکې زموږ ګورمنټ دی نو د حکومتي سایډه به انشاءالله موږ بھرپور زور لګو انشاءالله او څونه کوآپریشن چې زموږ د ګورمنټ نه کېږي زما نه کېږي زما په وینه کېږي انشاءالله د دې خپل ورور سره به مونږ شانه به شانه ولاړ یو او انشاءالله چې کوم اوس زموږ د ورور وي نو په بازار کې به چانده کړو انشاءالله نو د دوکاندارانو ملګرو ته ټول چې کوم زموږ د دې علاقې کوم معززه خلک دي هغوی ته زما دا ریکویسټ دی
چېرې د دې زموږ ورور سره زموږ په اپریشن وکړي او د ده دا روزګار واپس بحال کړي. بیګا د شارټ سرکټ په وجې زموږ د یو ورور خټک پلازه کې د موبایل دکان سوی دی چې په هغې کې د لکونو روپو مالیاتو او د هغې دپاره موږ راغلي یو ملک اټی اډمنسټریشن په طرفه زموږ دا ټول ملګري چې کوم دي نو دوی به د حکومت نه هم د دې غوښتنه کوي چې زموږ سره پوره تعاون وکړي ځکه چې دا یو دوکاندار دی یو روزګار دی او د هغه روزګار نن دا دی تاسو ته مخامخ دی د کمرې په وساتل سره مونږ د بازار د دوکاندارانو په وساتت سره به انشاءالله تعالی خپل تعاون کوو د چا چې هر څونه وس کېږي دا به زموږ د دوکاندارانو خپل یو تعاون وي د حکومت نه به هم کوو که په دې کې قانوني داسې څه نه وي چې یاره د دې لپاره څه پیکیج نو موږ به د خپلو مشرانو نه غوښتنه کوو د هغوی د خپل جب نه لږې لږه قطره چې راجمع کړي او موږ یې د خپل ورور ته حواله کړو نو په دې کې به خدای خیر او برکت واچي د هغه په یو ځل افزایي وشي او هغه به په خپل روزګار بیا د سره